اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جرګې ټي وی ګرانو خلکو السلام علیکم زم تاسو کوربه جنت ګل عادل سره د نادر خان لالا او د عقاب نیازی صاحب تاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو ګرانو خلکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږه په جرګې ټي وی باندې تاسو ته په مختلف وختونو کې مختلف پروګرامونه راوړو تاسو ته ادبي تاسو ته موسیقي پیش کوو تاسو ته ادبي پروګرامونه پیش کوو تاسو ته کلتوري پروګرامونه پیش کوو دا وخت مونږه یو داسې پروګرام دا یو داسې زی ته راغلی یو داسې حجره ته راغلی تاسو زموږ سره په سکرین کې دا تصویر کته شي د مونږه راغلی یو د مرحوم حاجی شیر علي خان صاحب حجره ته راغلی یو دا هغه انسان دی چې دلته په دې حجره کې په خوا چې د جرګې کې دی د مختلفو تنازع فیصلې بدلته کې دي هغه رواج چې دی نو هغه رواج تر اوسه پورې روان دی تر اوسه پورې هغه دوام خوري نن چې ګرانو خلکو مونږه هغه حجره ته راغلی یو په کومه حجره کې چې زمونږه ثقافت ژوندی دی په کومه حجره کې چې ثقافتي غونډې کېږي څنګه چې مخکې ما تاسو ته وویل چې مونږه د حاجي شیر علي خان صاحب په حجره کې دا وخت موجود یو دا هغه هستی ده چې دوی به په خوا په زمانه کې په دې حجره کې روغې کولې مختلفې چې د چا څه تنازع وي هغه به حل کېدي نو نن چې کوم دی مونږه په دې حجره کې یو پروګرام را جوړ شوی دی چې د پخوا په زمانه کې بیرې ته بلنه وي هغه بلنه بیا راغلی د اختر په موقع باندې یا د روژې په موقع باندې چې دلته کوم پروګرامونه کېږي په چون کې په مختلفو ځایونو کې خو دا پروګرامونه ختم شوي دي خو دوی اوسه پورې هغه رواج ژوندی ساتلی دی نو انشاءالله موږ به تاسو ته هغه رواج او هغه د کلتوري هلې ځلې اوس تاسو ته ښایو ډېره ډېره مننه د جرګې ټي وی ګرانو خلکو کتونکو دا وخت منګه د اکمل خان سره چې کم چې د مکوړي دو سابقه ناظم دی د هغه سره ولاړ یو د هغه نه سابق تاسو کوو چې آیا تاسو چې کم د دلته د بلنه ورکوي دا تاسو چې دا کم ته کلتور روان دی په دې حجره کې چې تاسو دا کړه روان دي دا څه وخت نه روان دي دا تاسو مشرانو کولو نو تاسو دې متعلق څه وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نمخ کې تاسو ډیره مننه په دې ګرمۍ کې د اختر په بیزي ورځو کې په درې ورځ باندې تاسو دلته کړل او زمونږ د پروګرام کې زموږ سره شریکت وکړو ډیره مهرباني دا پروګرام هم د ډیرو زمانې نه دغه شنده مشران کوي
مشران باندې خدای پاک وبخي هغه اوس نشته دی د دې وجه باندې دا پروګرام مونږ دا بلنه چې ورته کوموي دا مونږ جاري وساتو په دې وجه باندې چې یاره دا پروګرام ختم نشي دا رواج ختم نشي د دې سره د خلکو د یو بل سره مینه سیوا کیږي اتفاق برقرار وساتل شي او تاسو هم ډیره مهرباني چې تاسو هم دې پروګرام دراغلی او زموږ ته پوښتنه ګرانو حکومتونکو څنګه چې تاسو وکتل چې دا هغه ځوانان دي چې د خپل مشرانو هغه روایت ژوندۍ ساتلي دي او موږ دعا کوو چې الله رب العزت دې ځوانانو له هماغه سي دغه ورکی زور ورکی طاقت ورکی چې د خپل مشرانو هغه پخوانی کلتور او هغه پخوانی کړهوړه ژوندۍ وساتي. ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د مشرور خبرې وکړلې چې زموږ دا پروګرامونه په دې وجه کې چلیږي وخت سره ډیر مونږ واړو چې مشران ودا کولې سره مینې سیوا کیږي او زموږ د کشان دا صرف پته ولګي چې آیا دې کې څوک د چا سره لګي د چا نه لګي د چا پکې نوارې بیا پکې یو ځای شي قصدن مدن پکې سي دغه شراشي پکې راځي چې زموږ رورولي دا کورونو کې جګړه کیږي خیر دی دا پکې راځي دې سره موږ یو ځای شو مینې وسره سیوا شي زموږ مشران ته پته ولګي او چې دې اتفاق له اوسه مشتري شو ګرځي هر چا له پکار دی چې فار دګي کې دغه سي پروګرامونه کوي دې سره مینې سیوا کیږي د پښتنو مینې څه شویلې ټول لاړلې زه تا ته درغله ته ما ته درغله د دې سره مینې سیوا کیږي چې دا پروګرامونه کیږي مونږ ټول به خيو اتفاق ومای پښتنو وقا هغه ثقافت په ژوندۍ هغه مینه به ژوندۍ غم خاده کې به یو ځای ناشتي چې د سیمونګ نه کوي بنا تخ ساتو په کور کې خوراک کور کې اوس بل سکو هر څه به ختم شي په کار مونږ دادي چې مونږ هر څه وګو نو په دې باندې په خوانو هغه مشرانو هر څه به تازه کیږي امینه مونږ ته هغه مونږ ته پته لري چې زموږ مشرانو به کوله حق مونږ مګو نو سبا مونږ مشران زموږ مشران ته ګوري دوی به سبا کوي ان شاء الله. ډیره مننه. جی ګرانو حکومتونکو دا وخت کې زموږ سره د دې حجرې یو کشر ولاړ دی دا غوونه تاسو کو چې آیا دا ثقافت هغه خپل مشرانو پرې خې دي دوی دا مخکې بوتل غواړي یا نه غواړي تاسو څنګه دې متعلق؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا پروګرام هونګه تقریبا خپل مشران مولیدل چې تاسو په داسې کار به کوو کنال د کله بلنه پروګرام به کوو مونږه هغه طریقه راټینګه کړل ان شاء الله تعالی چې کوشش مو دار چې خیری د ګیر چا پر مرګور تم وایو با کنه چیر تاسو کوي کوم راتلی او کسو راتلی نشي کنه تاسو کوي مونږ هم کوو ان شاء الله تعالی غزول د طریقه غزول طریقو کله ګډر پیدا دي مشرانو طریقه او جی مشرانو پیدا چونکی دا حجره د عمل خلک دي نه دا جمع کیږي او د دې سره زمونږه مطلب دا چې محبت سیوا کیږي مینه سیوا کیږي ځکه چې مونږ اکثر جمعهتونو ته لاړ شو نو مونږه چې کس پکې وینن نو مونږ وایو یاره پلانې سړی څه شو هغه بیمار دی کولی نو داسې د مثال د حجرې دی نو مونږ دعا کوو چې تاسو د خپل مشرانو دا کلتور دا ثقافت هم دغه سي ژوندۍ وساتئ او دغه سي واپس ان شاء الله راټینګ ان شاء الله به دا کوشش کوم ان شاء الله. ډیره مننه جی. ګرانو حکومتونکو دا وخت د دې حجرې موږ سره یو بل مرګري ولاړ دی نادر خان لاله دا غوینم تاسو کو چې غوینه هم د دې حجرې د ثقافت مطابق د دې د مشرانو اوس چې روان کم کول دی د غوی د کشرانو د غوی متعلق تاسو نو کو نادر خان لاله تاسو د خپل ثقافت چې کم ژوندې ساتلې دي کم دا کلچر چې ژوندې ساتلې دي متعلق تاسو سوال غواړئ زموږ ناظرینو ته وایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا ثقافت چې کم دی دا سټیم لکه مخکې مشرانو بکاو خو لکه بیا د خلکو ختم کړو بیا چې کم دی زمونږ د مشرانو بیا زمونږ د کل مونږ نه کشران چې کم دی دوی بیا دا هڅه شروع کړله او بیا هغه ثقافت ژوندی کو بل په دې حجره کې به تاسو هغه تصویرونه زمونږ د تر تصویر مشر خدای پاک ته وبخي هغوی چې کله ژوندي نو هغوی به په کونټۍ باندې راتلل دې پروګرام له سار مونځ چې کم دی هغوی به راله مونږ به د لاسو نیولی را به مو دلته مکېنو په دې کټ کې دا ټول چې کم دی ټول به تراغون شو هغوی به چې په دې کلي کې به چېرته داسې څه د خولې شور مو شو نو هغوی چې کله به ماښام ته هم خبره نه رسېده هغوی به هغه خبره فیصله کړې وه
نو دا مطلب دا چې دا هم د دې حجرې برکت شو کنه چې د دې حجرې برکت شو چې یاره سم مسله به جوړه شو یا بس جنگ جګړه وشو یا بس نور سم مسله وا نو زمونږ مخکینی مشران چې کوم هغه د حجرې ته راټولېدل او په هغه حجره کې به داغي مسلې حل راځتو اوس چونکې مخکې تاسو ته ما دا خبر وکړه چې خبره به ټکون ته لاړه حجرې ختميږي نو دا څه کول پکار دي چې زمونږ د حجرې دغه قائم او دایمي زمونږ د امینه محبت د قائم او دایمي دا څه کول پکار دي دغه پروګرامونه دي چې دا واپس خلک ژوند کی او یو ځکینی د امینه محبت پسې واشي لکه د تر په ځای باندې خدای پاک تی وبخي دا غوي په ځای تاسو د کم مشر سره خبرې وکړلې دا د غوي مشر زوی دا غوي په ځای اوس مونږ کې نه ولې نو دلته کې د جرګې مرکه چې کم دین ویګي د جرګې ټي وي ګرانو خوګتونکو دا وخت موږ سره د دې حجرې یو مشر ولاړ دی دا غوینه تاسو کو چې آیا دوی دا کلچر چې کم دی دا ثقافت دوی د خپل مشرانو ژوندې ساتلې دي آیا دا ثقافت دوی د کله نه شروع کړی دی مشرانو به صحیح حساب کتاب کو اوس هغه ثقافت دوی څنګه مخکې بوزي او بیا به دوی نوې نسل څنګه بوزي لږ دوی نه تاسو کو جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بس دا خو ډېر د زړو مشرانو راتلونکي معاملې دغه شان چلیږي زموږ مشرانو به دغه شان د اختر په دویم ورځ باندې بلنه به ورته وي چې د اختر په دویم ورځ به په حجره کې ټول کلي د خلک راغون شو او د غټ اختر د غوښې وریجې به پخې کړې ټولې او په جمع باندې وخوړلې نو ډېر خوند او مزه به وه نو اوس هغه دغه موږ راټینګ کړی دی د هغې کشرانو هغه مشرانو خپل رواج مې راټینګ کړی دی مونږ هم دغه شان دغه اختر په دویمه یا په درېیمه هغوی خو به په دویمه خامخا کوو مونږ به له ټیم کې د دویمه یا درېیمه او د ټول کلي د خلک د خپل خپلوان ګاونډیان راغون کړو او دا دغه شان په مخه بوزو ان شاء الله تعالی چې دا به راتلونکي نسل ته زموږ دغه څنګه چې هغوی موږ ته کړی دی پاتې شوي د هغوی نه دا موږ خپلو کشرانو ته پرېښودل غواړو چې دې کې محبت او مینه هم سیوا کېږي او د خلکو دا یو قسم راغونډول پکې هم کېږي ان شاء الله تاسو کوم مجلس دي چې نن سبا زمونږ په علاقو کې چې دینو او حجرې ختم شوي دي بیٹکونه شروع شوي دي لکه هر کور ځان له بیٹک جوړ کړي دي د حجرو غ نظام چې دین هغه روان دي ختميږي د دې څه وجه کې دي شي مطلب د دې خلکو هغه په خواني چې کوم مینه واغه ختم شوه یا دا هغه مشرانو خپل کلچر او خپل ثقافت خپل کشرانو ته خودل نه دي څه وجه کې دي شي دي بس هم دا مینه ختم شوه دا او محبتونه کم شوي دي هر څوک بغض او کینې کوي په دې وجه باندې دا معاملې روان دي ختميږي خو ان شاء الله تعالی موږ ختمول نه غواړو زمونږ هم دغه شان څنګه چې روان دي مشرانو هغه رواج دي هماغه شان ان شاء الله تعالی چلیږي او جی ډیره مننه جی د مشر خبرې تاسو واورېدې او الله دې کړي چې همدغه سي د دوی د ثقافت د دوی د مینه د دوی د ګټوري خبرې دا همدغه سي قائم او دائم وي صلی الله وسلم علی سیدنا وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا الہ العالمین دا مینه محبت الفت همیشه پر دائم و قائم لري الہ العالمین بغضونه حسدونه کینو جنگ جګړه مو ساته الہ العالمین دا حجرې جماعتونه په دینونو باندې په اتفاق باندې آباد لري الہ العالمین شیطان د حرکت او جارونو پریبونه موږ محفوظ کا الہ العالمین موږ صحیح مسلمانان کا نبی علیہ السلام امتیانم کا قرآن باندې مین جوړ کا الہ العالمین موږ دا ادب پیدا کا چې مشر د کچر حق به جنو د خپل خپلوان د گاونډي حق به جنو یا العالمین زموږ راضي شه صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی و صحابه اجمعین برحمتک ډیر مننه جی ګرانو خوګتونکو تاسو زمونږه د پروګرام وکړو څنګه چې تاسو ته منګه د غوي کلچر خو د غوي ثقافت خو د بده مرغه زمونږه پښتانه چې کم دي هغه بالکل ځانځانې شروع کړي دي هغه دا ذکر کړي چې هغه هر سړی نن سبا ځان له کور جوړ کړي او کوټه غونډه کې بیٹک پکې جوړ کړي د وجلو کې بالکل کنسپټ ختم شوی دی نو ګرانو خوګتونکو دا وخت چې څومره پښتانه زمونږ د پروګرامونو ګوري هغه ته موږ د پروګرام خو د دې مینه محبت تاسو کتو د دې هغه یو بل سره غرابت تاسو کتو نو موږ هم دا دعا کوو چې الله رب العزت زمونږ په پښتنو کې بیا د ثقافت را ژوندې کی چې زمونږ دغه مشران دلته کینی پاسي د خپل کشران ورته ګوري او دغه کشران چې کم دي د خپل د مشرانو د ثقافت ژوندې وساتي نو ان شاء الله چې زمونږ د پښتو پته کم چې کلچر دی کم چې پت دی کم چې خېګړه ده نو دا به ان شاء الله مخکزي نو ان شاء الله پر روان پروګرام کې به منګه د یو بل موضوع سره د یو بل سره تاسو په درانه خدمت کې وزل بیا حاضرېږو نو د جرګې ټي وي قربا جنت ګل عادل نادر خان لالا او قبل دور کې اجازه الله پامان